السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. آیا په واقعیت کې د ابوظبي هغه بندیز چې د نورو اماراتو څخه تګ راتګ ورته بند و په هغې مودې کې زیاتوالی راغلی او که راغلی وي نو هغه کوم کسان دي چې په دې وخت کې یو بل اماراتو ته تللی شي؟ نو دې معلوماتو باندې د ځان خبرولو لپاره دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ او که چیرې تاسو د چینل په اړه کوم وړاندیز لرئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. ښه 13 اونۍ ایمرجنسي کرایسس اینډ ډیزاسټر کمیټې اعلان کړی و چې هغو واړو خلکو ته که هغه د ابوظبي آلین یا الزفره اوسیدونکي دي او یا په دې سیمه کې کوم وطنیان اوسیږي هغه دي هغو لپاره د اعلان کړی و چې دوی د یو هفتې لپاره نشي کوی چې دې سیمو څخه څوک بهر لاړ شي او یا د بهر څخه څوک دې سیمو ته راشي. مطلب ابوظبي نه آلین ته چاته د تګ اجازه نه وه، آلین نه ابوظبي ته چاته د تګ اجازه نه وه یا ابوظبي نه الزفره ته چاته د تګ اجازه نه وه. نو د بندیز د یو هفتې لپاره لګولی و کوم چې 13 ورځ پوره شو، خو 13 شپه یو ځل بیا دې کمیټې اعلان وکړ چې د دې بندیز موده به د راتلونکي یو هفتې لپاره نور هم وغځېږي. دا به هماغه قسم بندیز لکه څنګه چې تاسو ورسره بلد شوئ نو دې کې به صرف هغه چاته اجازه ورکوی کېږي کوم چا چې ضروري کاري او یا کوم څوک چې ایرپورټ ته ځي، خو هغه به اول رجسټریشن کوي تر څو چې پرمټ واخلي او د پرمټ موافقې نه بعد به دوی ته اجازه ورکوی کېږي چې کوم کار لپاره دوی پرمټ اخیستی وي هغه کار پسې لاړ شي. نو هغه دوستان کم چا چې ضروري کاري او یا د دوی پرواز وي نو دوی کولی شي چې په دې ویب سایټ کې ځان رجسټر کړي تر څو پرمټ واخلي. کلم چې دوی پرمټ واخیسته نو کوم وخت چې دوی پرمټ کې ورکړی دی په هماغه وخت مطابق د دوی خپل کار اجرا کړي. که څوک ایرپورټ ته ځي نو کوم وخت چې دوی په پرمټ کې ورکړی دی په هماغه وخت کې دی لاړ شي تر څو دوی باندې وخت تیر نشي او یا که د کوم چا کار وي هغو لپاره د پرمټ اخیستی وي چې کوم وخت دوی پرمټ کې ورکړی دی په هغې وخت کې د خپل کار خلاص کړي تر څو دوی د مخالفو څخه بچ شي او نور هیچ چاته هم اجازه نشته چې د ابوظبي څخه آلین ته لاړ شي، آلین څخه الزفره ته لاړ شي او یا د نورو اماراتو څخه دې سیمې ته خلک راشي. دا بندیز به تر راتلونکي یو هفتې لپاره هم دوام ولري کوم چې د نن څخه شروع شوی. په دې کې د دې سیمې اوسیدونکي او وطنیان دواړو باندې بندیز دی. د دواړه نشي کوی چې بغیر د ضرورت څخه د دې سیمو څخه بهر لاړ شي. دا پرمټ اخیستلو ویډیو انشاءالله ډېر ژر درته خپروم چې څنګه کوی شي چې په خپله دا پرمټ حاصل کړئ. نو د دې لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته تعقیبوئ. که چیرې دې چینل ته نوي وئ نو دا ضرور د سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې ضرور کړئ او په اخر کې مې یوه هیله دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې په اړه معلومات وشي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.